अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगुर फारूक जान हसीनी बा शाह खालिद हमदर्द साहब د پښتو د نعت یو ژوندی نوم دی. د هغې سره ناسته وشوله، لاول خو ورته په خپل کلي کې هرکلی وایو او بیا به موږ ته ډېر په مینه باندې بلا په غوښتنو هم دا خبرې ته راضي کړه چې موږ سره یو نعت ریکارډ کړي. نو شاه خالد همدرد صاحب خپل نعت شریف ته کتونکي غوږ دی. ډیره زیاته مننه فاروق جان حسین صاحب چې تاسو موږ له دومره په قیمتي وخت کې وخت وباسو. ستاسو هم ډیره مننه کوم او ستاسو د ټول ټیم ډیره زیاته مننه کوم. مینه او مننه او ملګرو یو مختصر شان کلام ورته ووایو چې او د اوښکو تسلسل مې د لیمو په لار ځي، د لیمو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. خپل فکر تا په سات ورکوم ورله زورنا، خپل فکر تا په سات ورکوم ورله زورنا. په ډېر احترام د زارېدو په لار ځي، زارېدو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، او په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. او خپل یون یې مدینه منوره د سکون خار دی، خپل یون یې مدینه منوره د سکون خار دی. تر مرګه پورې روح، تر مرګه پورې روح د رغېدو په لار ځي، رغېدو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. او پټولو سربالا دې د مذهب عاشقانو، پټولو سربالا دې د مذهب عاشقانو. د عشق حقیقي ملاویدو په لار ځي، ملاویدو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. او که هر څومره فقیر وي خو د رب په نسبت شاده، که هر څومره فقیر وي خو د رب په نسبت شاده. چې څوک د ملغلرو پیجاندو په لار ځي، پیجاندو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. که هر څومره هجران دی خو ډېر خوند پکې مخفي دی، که هر څومره هجران دی خو ډېر خوند پکې مخفي دی. دا ځکه خو مې زړه د ورکېدو په لار ځي، ورکېدو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، او په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. د عشق میخانه کې که هزار ځلې مخمور شي، د عشق میخانه کې که هزار ځلې مخمور شي، خو بیا هم د الفت خمر د سکو په لار ځي، او لسکو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، او په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. او د هجر او ارمان جنگ کې هم در نن زورور شو، د هجر او ارمان جنگ کې هم درد نن زورور شو. خپل پاک رسول الله لد سلګو په لار ځي، د سلګو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، او په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. د اوښکو تسلسل مې د لیمو په لار ځي، د لیمو په لار ځي، په بام د تخیل د ورختو په لار ځي، او په بام د تخیل د ورختو په لار ځي. ډېر مزیدار ډېر ښکلی شاه خالد همدرد صاحب حد دې وکړو، او انشاءالله بیا به تاسو نه موږ خپل پروګرام کې به مو راغواړو، ریکارډینګ به نه کوو. په الله ګران شئ، چېرته چې خوشحاله اوسئ. اجازت درنه غواړم، د الله په امان.